د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله مند یم تر دا دمه روغ او جوړ اوسئ او عامه کنټینیټل ته راغلي یو رستورانت کې به د هیوادوالو سره د زړه خواله وکړو د دوی سره به خبرې اترې ولرو د یو موضوع دپاره راټول شوي یو چې یو دوه ورونو څه مشکل پیدا کړی سارنوال صاحب او یعنې سوله کوئ او نن ښه مذاکرات دپاره هم ښه ځای انتخاب کړی دی نن یعنې هغه ځای خو ډېر سم نن هم تقریبا د مذاکرات ورځ ده ایجا ننگرار خوب است ننگرار از وطن است ایجا بر ننگرار بر چکر بیاین دا سعادت صاحب ته وړاندې کړه سعادت. چې ډېره خواري کړې وره ستا شعر ته په تمه نظر پسې ډېر وګرځېده ښه. تر څو دا پیدا کړو به خیر ده که ملنگی ما غریب ما کچکول می رس روزه رو ده ساده سے به ار دلته ننیسم چې واچوه خسته یې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله مند یم تر دا دمه روغ او جوړ اوسئ او عامه کنټینیټل ته راغلي یو چې دلته شیشه محل په نوم باندې یو ښکلی رستورانت جوړ شوی چې ډېر یو ښکلی ډیزاین باندې جوړ شوی او عامه رستورانت کې به د هیوادوالو سره د زړه خواله وکړو د دوی سره به خبرې اترې ولرو موږ سره تر پایه پاتې شئ او دغه خپرونې څخه خوند واخلو درنو هیوادوالو تاسو د عامه رستورانت د شیشه محل نورې برخې وکتلې دلته راختلي وو پاسه لومړي پورټ ته چې دلته ډېری ځوانان راغلي په میلې باندې دوی سره هم مرکه لرو راځي درنو هیوادوالو څنګه چې تاسو دغه د شیشه محل لاندې برخې وکتلې دلته لومړي پورټ ته راختلي وو چې دلته زموږ د ننګرهار ولایت ته درانه ځوانان راغلي د دوی سره هم مرکه وکړو چې ننګرهار ولایت کې هلته اوسېږي او که بل ولایت نه راغلي السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله نوم مبارک مو نوم نوید الله د جلال آباد ولسوالۍ څخه اوسم سخرود ولسوالۍ څخه ډېره زیاته مننه که دغه په نوبت دې د ملګري را معرفي کړي که مایک ورسولو لري به دا ټول چې دي د مکتب صنفیان دي تقریبا د 15 کال نه راپدې خاص ورونه یو هغه سرنوال صاحب اسماعیل هغه ډاکټر صاحب فواد بشری هغه ډاکټر صاحب فیصل خان مدیر صاحب وارث خان او ډاکټر صاحب فهیم جان او ډاکټر صاحب مدثر ماشاءالله نام خو د ملګرتیا دې همدې ته وایي چې تر دا دمه پاس تقریبا 14 کاله پوره شو 14 کاله شاوخوا هغې وخت یو همدا نظر کې راته چې موږ بیا دغه لیسې نه فارغېږو لکه څنګه چې تا ویل دلته ډېری ورونه طب پوهنځی لوستلی یا ډاکټران دي یعنې دا امید مو چې موږ به دومره رسېږو ځکه دا خو ډېره خواري او محنت و نه طبعا خامخا چې هر انسان یو هر ټاکي خامخا هدف ته رسېږي
او په هغې وخت کې هم کوم یو حد ځان ته ټاکلی او تاسو خپله ولا ما خو اقتصاد ټاکلی خو قسمت نه و برق انجینري ته راغلی یم اوس مهال برېښنا ریاست کې کارمند یم ډېر ښه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور مو آباد که دغه شیشه محل په اړه راته ووایئ چې دا په واما رستورانت کې نوی جوړ شوی ده او دا یو نوښت کړی ده لومړی ځل دلته راجګ شوي که مخکې هم راجګ شوي نه ولا لومړی ځل کړی شوی لومړی ځل راجګ او شوي ښه محل دی انشاءالله چې بس خوشحاله او ښځه یې جوړ کړی او فرمایش هم څه ورکړی که نه ولا نه اوس جوړېږو نه جوړېږي نه په دغه ډله کې یو مشر کوم یو ده مشر هغه دی فلحال غلی ته څنګه زه بدلوم ډېرې بخښنې سره ډېرې بخښنې سره راځه چې دا مشر یې ښه ډاکټر صاحب محترم تاسو خو د طب په برخه کې وئ نه نوید جان ما 2 برخه کې زده کړې یو ماشاءالله عالی نرسنګ نه فارغ یم په څنګ کې بیا ما بیشتر په اقتصاد پوهنځي کې کړی ننګرهار پوهنتون نه فارغ یم ډېر ښه دغه ملګرتیا په اړه باندې ویلې ماشاءالله دومره دوامداره ملګرتیا پاتې شوې ده او د دې تر څنګ خپل ولي کوم اړیکه لرئ نه ملګرتیا خو داسې یو اصل ده چې قرباني ته وایي ملګرتیا او طبعا تر دې دمه چې دا غځېدلی ده دا یو اخلاص خلوص صداقت ورورولي بېلګه ده چې تر اوسه پاتې ده او د الله رضا تعالی څخه غواړو چې دا همسې تلپاتې پاتې سي او همیشه پاتې سي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ دغه د ملګرتیا هم خو ډېر وخت شوی ده او تر اوسه مو هغه چا خبره په خپلو کې مو برابر شوي نه چې څه خواړه به راغواړي نظر هم څه دلته به څه خوري او څه بس کوي دا چې مونږ دلته راټول سو یو بل ملګری د هغه لاره کې ده دا چې ملګري ټول راټول شي بیا طبعا جمعې مازدیګر ده یو شی به طبعا نوشیجان کوو خو چون ننګرهار کې یا به د وخت هم دا به یا به جوس یا به شیر یخي یا به چای څښي څښو زما خو ډېره زیاته ګرمي کېږي په ننګرهار کې بیخي زه ټینګېدلی نه شم ولا طبعا داسې ده که تاسې بل ولایت نه راغلاستئ دا څوک چې په ننګرهار کې میشت دي دا ورسره عیار دي د ګرمۍ سره لږ اموخت لري بعضې چې نور ولایتو نه راځي بیا نو څه مشکلات لري چې ګرمي ده حال دا چې ننګرهار کې تر اوسه ګرمي لا نه ده سره سوی که د ملګرو په اړه دې راته ووایې په دغه ملګرو کې د کوم یو په انتخاب کې بیا ډېر جنجالي ده دا خو به اخترونو کې هم سره یو ځای ګرځئ میلو ته هم ځئ خواړه به هم راخلي زیاتره خو به جامې هم راخلي بیا په دې ملګرو کې د کوم یو په انتخاب کې ډېر جنجالي ده یو جنجالي چې ده هغه دلته نشته هغه 2 ملګري دي چې یو سارنوال صاحب شکیل چې هغه کابل کې ده او سمیم جان کاکړ هغه هم کابل کې ده نو هغوی 2 کسه په کابل کې دي موږ ټول تقریبا د 10 کسه 12 کسه دا ټول د مکتب د دورې هلکان دي بیا 2 جنجالي شخصیتونه چې دي همغه دي خدای دې درانه لري دا ډېر خواږه خلک دي دا جنجال چې څوک ډېر کې بیا دا ګوره د مجلس مالګم وي بالکل چې کله دا نه مجلس دغه ستاسو د ملګرتیا خو ډېر وخت شو په دې کې به خواږه هم راغلي ترخه هم راغلي ساړه هم راغلي هر رقم حالات راځي په دغه وخت کې کوم یو خاطر لري د ملګرو نه لري ملګرتیا داسې ده چې د 2 ورونو ترمنځ هم مشکلات را پیدا کېږي د 2 ورونو ترمنځ مشکلات کورنۍ مشکلات پیدا کېږي خو بیا خوشبختانه موږ دا وایو چې زموږ په ګروپ کې که احیانا زه خدای ناخواسته چا سره ذهنا په موضوع کې خراب شو بیا منځګړتوب کوو بیا حال دا نن هم دلته یو موضوع دپاره راټول شوي چې یو 2 ورونو څه مشکل پیدا کړی سارنوال صاحب او یعنې سوله کوئ نن سوله آخرت دپاره هم ښه ځای انتخاب کړی دی غازیان خو ډېر نن هم تقریبا د مذاکرات ورځ ده که خدای وکړي چې دا کامیاب سي او موږ هغه 2 درانه شخصیتونه نسته هغوی سره لږ مشکل پیدا سوی ده د دې 2 کسانو د هغې څخه یو دا نشته که نه یو هم نسته خو زه د هغو په ځای نمایندګي کوم دوی سره بس ملګرتیا هم دې ته وایي چې هغوی دواړه نشته دي که احیانا خبر به دومره جدي نه وي خو بیا هم تاسو راټول شوي او انشاءالله سوله کوي انشاءالله چې موږ خبره وکړو خو په دې ټول ګروپ کې بیا دا ښه پوینټ دا ده چې څوک تصمیم اعلان کړي چې دغه تصمیم موږ نیولی ده بیا څوک پکې نه نه کوي بیا دونه جرأت چا کې نشته چې وایي چې ولا یا ما ونه منله او دا زما په زیان ده او دا چون ټول ملګرتیا ته خلوص و صداقت او مخلص پاتې دي او ټول د انیت دا ده چې دا ورورولي دی د همیشه پاتې شي او تلپاتې سي زیاته مننه هغه څنګه وایي چې د عسکري ملګرتیا او د مکتب ملګرتیا د تلپاتې اوسي او دوامداره اوسي نه هېرېدونکي اوسي بس خدای دې تاسو درانه لري په دغه وروستۍ کې د پیغام اوسي خاطره اوسي د ژوند دغه ملګرو مهرباني کولی شي پیغام خو مې دا ده ټول ملګرو ته چې چېرته ملګرتیا کېږي باید ملګرتیا په اصل کې دا یو تصادفي خبره نه ده ملګرتیا یو تصمیم ده چې یو شخص نیسي چې زه چا سره ملګرتیا کوم که چیرې یو شخص په ده پوهېږي چې زه والا د ملګرتیا دغه توانۍ په ځان کې نه ګورم باید هغه ملګرتیا په هغه شکل باید مخته یونیسي
دا زما پیغام د ټول ملګرو ته چې کله ملګرتیا کوي ملګرتیا باید په اخلاص صداقت ورولي ځکه دا یو انتخاب ده او دا چې انتخاب خپله کوي بیا وروسته پکې پاتې راځي نو دا ښه خبره ده چې هماغه سره وخت خپل تصمیم سره بیا ته خوشحاله اوسې کور محبت دغه ملګرو کې خو دې راته ونوي چې مکتب دوره کې کوم یو ډېر شوق و مکتب دوره کې زمونږ فهیم جان مکتب دوره خو وي شو اوه مکتب دوره کې فهیم جان بیا شوخ ترین هلک زمونږ د صنف و چې همیشه به خندا او شوخي کوله چې د شوخي په جریان کې یو ورځ د مدیر د لیسې سره په شوخي کې دا یو ښه خاطر لیسه کې ناست و چې فهیم جان داسې هلکانو باندې اوبه شینلې چې دی که مدیر دا یو هلک باندې اوبه شي چې دی په مدیر صاحب به اوبه وشي ډېرې خوږې خاطرې واقعیت چې خدای مو درانه لره داسې خو زه اوس به مې چې ټول کې فهیم جان اوس خاموشه یي او فهیم جان خو بیا ماشومتوب کې ډېر شوق اوسي بیا چې کله زلمیتوب ته راځي هغه شوخي ټوله ځي فهیم جان موږ نه 4 کاله مسافر و فهیم جان لیسانس په هند کې کړی ده او هند په اقتصاد بخش کې بیچلر لري نو موږ مسافر پاتې شو 4 کاله دا هند کې و د تحول نه لن وختو کې بیرته وطن ته راوګرځېد نو موږ نه څه لږ لرې پاتې سو نو بیا اوس نو ډېر خاموش او خوش اخلاقه شخصیت زیاته مننه کور مو آباد ژوندي اوسئ ستاسو ملګرتیا دې دوامداره اوسي ملګرتیا هم دې ته ووایي چې د مکتب دورې نه تر زلمیتوب پورې زه په دې هم باوري یم چې دې کې به ځینې وروڼو ودونه هم کړي اوسي بس رب تعالی دې دوی ژوند هم داسې د خوښۍ د خوشحالۍ څخه ډک لري ملګرتیا مو تلپاتې اوسه ډېره زیاته مننه کور مو آباد چې وخت مو راکړه درنو دوستانو لاندې پورټ ته غځېږو لاندې پورټ هم را سره وګورئ تر موږ سره تر روسۍ پورې پاتې شئ درنو هیوادوالو تاسو را سره د رستوران دغه نورې برخې وکتلې که تاسو د ازما شاته وګورئ دلته د خوراکشي دپاره یو صندوق جوړ شوی دی په اړه معلومات کوو چې دغه څه دپاره ده چې هلته پکې ډېرې پاڼې پرتې السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر راغلی نوم مبارک مو نوم مې سهراب ده دغه رستوران کې کومه برخه کې دلته کار کوي زه چې د دې پوره مسؤل مدیریت یې کوم دا د شیشه محل هو بالکل که دغه په اړه راته ووایي دغه صندوق هم څه د خاطر لګولی خوراکشي دا چې دا په دې م لګولی چې دا ځل اولین ځل ده چې موږ یو خوراکشي سیسټم په دې واما کانټینټل کې په نظر کې نیولی ده چې دا 1.5 کسانو په تعداد یا هم د زرو په اندازه ټیکټونه خپل اچول کېږي او واتساپ کې اټکو کله چې زموږ تعداد پوره شي موږ واتساپ کې وایو چې 2 ورځې مخکې تاسو په دې تاریخ راشئ چې موږ خوراکشي اعلانوو یعنې څومره تعداد پوره شي 1000 نفره 1000 نفره او دغه په کوم شکل سره پوره شي هیوادوال دغه ټیکټ یې د کوم ځای نه کي تاسو دا موږ سره ټیکټونه دي دا کوم ځای کې استعمالي دا دا چې دا یو دانه ما سره پاتې کېږي یو دانه مشتری سره پاتې کېږي او یو دانه هم دلته موږ اچوو کله چې دا مو اچولو بیا واتساپ نمبر یې لیکو او د تذکرې نمبر یې لیکو یعنی څوک نه پوهېږي چې دا د چا نمبر دی دا څوک ده مکمل شفافیت لري دغه ټیکټ یې دانه څه افغاني باندې راځي 500 افغانۍ 500 افغانۍ 500 او شیشه محل ته ختم دی پکې څوک چې دا 500 روپو والا ټیکټ اخلي پاس فری خېږي پاسه به فری خېږي هدف یې دا ده یعنی دغه چې کله تعداد پوره شي بیا تاسو ډالۍ کې څه ورکوئ کله چې زموږ تعداد پوره شو نو موږ دلته اخلو 10 کسانو ټیکټونه وباسو د ګفت په شکل 10 کسه بهترین وباسو چې لومړی نفر ته 70 موټرسایکل جاپانۍ ورکړو ماشاءالله په 500 افغانۍ په 500 افغانۍ هم پاس ختلی شي فری هم خدای دې وکړي چورته یو څه ډالۍ وځي بیا نه شنور کسانو ته د زرو په اندازه بستی ورکو بستی ورکو د څه بستی ورکو موږ خپل دغه چایونه دي زموږ خپل شامپو دي عطرباب دي دا چې څو دین یو بسته جوړو صابون نه مثلا شامپو شو دین یو ښایسته بسته جوړو تاسو نه هم خوشحاله اوسئ درنو ستانو څرنګه چې تاسو وکتل دلته واما کټینټل کې دغه صندوق لګېدلی دا د قسمت پوڼې ورته وایي که دغه تاسو 500 افغانۍ باندې دغه د ټیکټ واخلئ تاسو ته به پکې دلته موټرسایکل همدا شان د دوی خپلې بستې رسېږي بیگ چا سر کې
بیا هم سلامونه قبول کې درنو هیوادوالو تاسو به د واما رستورانت یا د سپینغر کیفي د شیدو چې پړاو باندې اورېدلی اوسي چې ته ډېری خلک راځي او د دغې په تړاو باندې غوښتنه کوي ترڅنګ مې استاد ولاړ ده چې دغه د ډېر یو ښه شیدې تیاری چې ډېری هیوادوال یې تعریف کوي په همدې پار باندې موږ وغوښتل چې ته راشو تر څو د دوی سره مرکه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. نوم مبارک مو؟ نوم مې سودی ګل دی، په صدیق مشاور صدیق متخلص. استاد محترم دغه ستاسو د شیدو په اړه باندې ډېری خلک تعریف کوي دغې راز څه ده؟ والله خو دلته موږ اوبه نه کاچوو، خاصې دودپتي ورکوو. څومره وخت کېږي چې دغه د شیدو تیارولو کار کوئ؟ زه خو چای او پراټې دواړه تیاروم. شپږم اووم کال مې دی چې تیاروم دا کار کوم. او که په دغه اړه راته ووایي د ورځې څومره شیدې باسئ دلته؟ ستاسو خو ډېر زیات دلته مینوال یا د شیدو خوښوونکي راځي. د ورځې 80 کیلو څونه شیدې وباسو. 80 کیلو باسي. که په دغه تړاو راته ووایي چې روزانه خو تاسو شیدې باسئ او خرڅوئ، بیا کوم وخت ستاسو مشتریان زیات اوسي؟ مشتریان زموږ مازدیګر کې او ماښام کې زیات دي. او که دغه د خپل د ژوند په اړه راته ووایي دغه کار خو د ډېر زیات وخت کېږي، په دغه وخت کې به کومې خاطرې هم لري که هیوادوال ته خپله خاطره ووایي؟ والله داسې خاصه خاطره نه لرو که نه، خو بس چې کار زیات وي که نه دلته ته راشي چې پیکا چای راکړه که نه. ښه پیکا چای راکړه. که دغه شیدو په اړه راته ووایي چې دغه بنیاد یې د کوم ځای نه کېښول شو، دغې ته تاسو کومې شیدې وایي؟ دودپتې دي که کومې؟ دودپتې دي. لومړی دې دا کوم ځای کې زده کړي دي؟ پېښور کې. پېښور کې. که ته راته د غیځي او ژوند او د دې ژوند راته وایي، خو زموږ ډېری هیوادوال هم را روان دي خپل وطن ته. په لومړی کې ډېره ویره مو اوسي خلکو سره چې زه به وطن ته ځم، ما ته به کار پیدا کړي که نه پیدا کړي. هغې خلکو ته د پیغام څه دغه کوم ورونه چې را روان دي؟ والله الله د خیره سره راولي. کار الحمدلله خپل وطن کې ډېر دي. په لومړی کې به تا سره هم دا ویره و چې وطن ته به ځم، ما ته به کار پیدا کړي که نه پیدا کړي. الحمدلله دلته اوس د کار زمینه هم برابره شوې ده. الحمدلله ښه پرېمانه دی. ډېره زیاته مننه استاد محترم، ستا د کار وخت هم ده، په روسیه کې کوم خاطره دې اوسي، پیغام دې اوسي، مهرباني کولی شي؟ څوک هم نه لري. ډېره زیاته مننه. درنو سانو تاسو را سره د شیدو شاټونه وګورئ. زه به مو دا که دلته شیدې واچي د ذایقې به وګورم چې رښتیا هم دغه استاد شیدو پر تړاو باندې ډېری هیوادوال وایي چې ښه تیاری لږ واچو بس. بېشک درنو هیوادوالو راشئ د شیدو څخه خوند واخلئ، او که د چکر دپاره ګرځئ ننګرهار ته راځئ، واما ته راشئ او د ژوند څخه خوند واخلئ. ډېره زیاته مننه. کور مو آباد. موږ سره تر پایه پاتې شئ. دننه اوس نور هیوادوال سره هم خپرونه لرو. हे पालवान दो चाटून
درنو هیوادوالو څنګه چې تاسو دغه نورې برخې را سره وکتې ترڅنګ مې اشنا خان را سره ولاړ چې دلته واما رستورانت کې که تاسو ډېر فعال او تکړه ځوان د موږ چې همیشه راځو بس ډیلیوري کې او را رسول کې ډېر تکړه ده نن بله ده سره هم معرفت کوو مکمل معرفت به تاسو سره وکړي نوم مبارک مو اشنا صاحب نوم مې فیصل دی تخلص مې اشنا دی په اشنا باندې خو ته ډېر زیات مشهور یې ډېر زیات مشهور یم او مشتریان هم درنه ډېر زیات خوشحاله وي په وخت باندې خواړه را رسوي بالکل الحمدلله زمونږ دا خواري ده چې موږ نه کسټمر الویز باید خوشحاله لاړ شي خوشحاله اوسېږي دلته ته په کوم یو سره ته یې فلحال زه برحاله په زعفراني شریخ کې وظیفه لرم چې د یو منیجر په حیث دلته خپله وظیفه وړاندې کوم خپل کسټمرو ته او خپل مشرانو لپاره ډېره زیاته مننه موږ خو ته همیشه دلته راځو اشنا په نوم باندې چې کله غو را رسیدګي کوي خو دا د ځای په اړه باندې ځکه پښتون کو چې ته خپله وانه وې مننه اشنا جان کار نه څنګه رضا یې که نه یې رضا الحمدلله بالکل رضا یم الحمدلله زمونږ کار د په نسبت د نورو ډېر زیات الحمدلله ښه دی ځکه اوس خو عوام ګرمه ده زمونږ شریخ دی موږ سره رقم په رقم ځای کې موږ سره دي نو ډېر زیات الحمدلله موږ خپل کار نه بیخي راضي الحمدلله اشنا صاحب که دغه د کار په اړه باندې راته ووایي تقریبا څومره وخت دغه د منیجرۍ برخه مخ ته وړې زه خو الحمدلله چې اوله کې رالم بس داسې خاص دلته خوند نه و بس بیا ما داسې ځان سره فکر وکړو چې زه باید دا ځای دا برانچ باید وچلوم موږ باید برانچ جوړ کړو نو تقریبا یو 3 میاشتې مې کېږي چې دغه برخه کې کار کوم دې نه مخکې د کوم ځای کې کار کوم دې نه مخکې چې وم د یو کلب کې یو هغه وم ټرینر وم جیم کې مې کار کولم اصلي خبره راغله ځکه چې دا باډي نه دی ګورم ماشاءالله ښه جوړې که په دغه تړاو راته اوس موږ د خپرونې یو هدف هم دا د کم رونم چې کډوال لا روان دي هغوی سره یو ویره چې موږ به وطن ته ځو وطن کې به کار زمینه نه وي که دا اشنا صاحب راته ووایي موږ خو ټول ژوند په مهاجرت باندې تېر کړی او راغلي یو تاسو ګاونډي هېواد کې وخت تېر کړی او چې کله راته دا فکر درڅو کار به پیدا کېږي نه پیدا منیجر یې دلته الحمدلله زه هغه کډوال دا واده ورکوم چې تر 50 ځوانانو پورې زه دا خط لیکلی ورکوم چې را دي شي په دغه ځای واما هوټل ته په کافي سټریټ کې زه د 50 ځوانانو خط لیکل ورکوم چې 50 ځوانانو لپاره زه خپل د کار زمینه ورته برابره کړم هغه د صفایي په بخش کې که د ویټري په بخش کې زه لیک ورکوم خط ورکوم را دي شي یوازې دا مهاجرونو ته چې کوم یو راځي کډوال یا راستنې شوي ورونه بالکل زه د په خدمت کې یم بالکل زه منیجر یم مازې دوی سره بالکل ولاړ یم غرق غوندې ورسره ولاړ یم هغه ورونه چې زمونږ دغه خپرونه ګوري اشنا صاحب ګوره دومره امتیازات ورته برابر کړي چې راشي په خپل وطن کې په لږ باندې ګزاره وکړي هلته هم که 2 ډوډۍ خوړل ته په یو ډوډۍ باندې ګزاره وکړي خو خپل وطن وکړي اشنا صاحب په دغه وروستۍ کې کومه خاطره ولري ټوکه ولري تر څو زموږ هېوادوال په شونو باندې مسکا راشي مهرباني یاره یو ټوکه به درته ووایم چې وایي د کوم ولایت خلک ول او یو شخص ورته راغی چې ورته ویلې چې په هوټل کې چای لري ورته ویل چې چای لري نو د اصلي هدف و چې دا ورته غاښ وښیي دا غاښ چې و د سرو زرو د سرو زرو غاښ و نو دا څوک چې چای پلورونکی و ده ورته ویل چې شین کا تور نو مطلب یې دا و چې یو یعنې سور دی زما غاښ د سرو زرو یو د سپینو زرو دی ډېره زیاته مننه دوستانو د غاښ یې ورته ویل که شین راوړم او که تور هغه دواړه ایښي وو دواړه ورته وښوده ډېره زیاته مننه اشنا صاحب خدای دې سربلند لره په کاروبار هم برکت درنو دوستانو موږ سره تر پایه پات شئ او دغه رستوران ښکلاګانې را سره وګورئ درنو هیوادوالو تاسو را سره د واما کیفي رستورانت دغه برخې وکتلې چې دلته ډېری ځوانان ټول شوي د ولایتونو د ولسوالۍ څخه راغلي ترڅنګ مې 2 ځوانان ناست دوی سره به هم کینو مرکه ولرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ښه خو یې صحت هم ښه ده اجازه ده څنګه هستئ ښه خو هستئ نوم مبارک مو نوم مې اسرار دی اسرار جانه د کوم ځای څخه راغلي مونږ ولاد د دغې نه راغلي د چلمترې نه نن ورځ جمعې ورځ چېرته وګرځېدلی
ولا چکر مو والا خو دې خو ګرځو خو دلته رالو دا زمونږ دپاره ښه دی ځکه ښه احساس لرو دلته هر وخت راځي ولا او راځو هره جمعه موږ دلته راو چکر لپاره که هیوادوال ته دغې په تړاو باندې ووایي دغه ځای کې کوم څه خوندور دي ولا دیزې خو څه به تاته وایم دیزې خو ټول هر څه خوندور دي پوه شې لکه خوراک یې د ایسکریم او دا شیریخ دا ټول د ښه دي هغه نور ولایتونه چې ځوانان راځي هغوی ته یې توصیه څه ده چې کوم ځای کې چکر ووهي ولا هغې ته مې توصیه دا ده چې باید د شاوخوا ننګرهار کې وګرځي بیا راشي همدې واما ته ځکه دا ډېر ښه ځای دی او ښه احساس دلته سړي ته پیدا کېږي یعنې که زه درته وایم ډېر ښه ځای دی چکر لپاره ساتېرۍ لپاره په ننګرهار کې ستا خپله کوم موسمونه خوښېږي ولا ننګرهار کې زما خوښېږي نو خو موسم کوم موسم ولا ګرم خو نه خو رسېب هوا یې ښه پوه شي لږ زریخ د چکر موسم ده اوس وخت چکر موسم خو دا وبېل ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې په وروستۍ کې هیوادوال ته کوم پیغام لري د ژوند جالبه خاطره لري ټوکه لري مهرباني ولا جالب خاطره او ټوکه خو نشته خو پیغام به دغې ته دا دی هموطنانو ته پوه شي چې دلته راشي نږدې نه دا ځای وګوري ځکه ډېر ښه ځای ښه احساس سړي ته ورته کېږي پوه شي بیا هلته چکر وایي به راشي خپل تفریح وکړي زیاته مننه نن نه پوهېږم موږ خو ډېر ګرځو راګرځو چې هیوادوالو په شونډو باندې مسکا راشي تر څو یو جالبه خاطره راواخلو یا همدغه شان یو ټوکه راواخلو خو نه پوهېږو نه مخ کېږو خو هیله به لرو تر پای پاتې کېږو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه نوم مبارک نوم یاسر دی اسد خانه څنګه یې شکر د الله رحم دی ته د کوم ځای نه راغلی زه څلورمې ناحیې زړې څلوروالی څخه تاسو دواړه بیا خپلو کې څه کېږي موږ دواړه ملګري یو ملګري خدای مو خوشحال لره خوشحاله اوسئ دې نه مخکې ته انتظار وکړه دار ته انتظار و هغه دواړه یو ځای راغلي یو ځای راغلی ښه خدای مو خوشحال لره ملګری څنګه د پنډیوالۍ کې ولا ښه دی اوس پورې خو ډېر دی الحمدلله خدای دې آباد لره خوشحاله اوسې موږ خو نن ورځ ډېر وګرځو چې تر څو هیوادوالو ته یو جالبه خاطره راواخلو یا ټوکه راواخلو ته څه لرې که نه لرې ولا جالبې خاطرې خو دی خو کومه درته ووایم جالبه خاطره ته وړاندې که چې ویو ولا د جالبه خاطره د چې درته ووایم مکتب باره کې ویم پوهنتون باره کې یاره دا د مکتب به ډېر خوندوري که مهرباني بس مکتب دوره کې بس استاد و زمونږ تاریخ استاد و موږ به جي کړو تختې ته وایي دغه ولیکئ درس به یې ولیکو ټول سمپین به جي کړو څوک به نه چې زه به جي کړو بلغت ولکې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې کور دې آباد بس ژوند د خاطرونو ډک د که یو بله وړاندې کړي خاطرې خو ډېرې دي ماما زوی خو بس همدومره به بس نه بس دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې کور مو آباده ژوندي اوسې درنو هیوادوالو موږ سره تر پایه پاتې شئ موږ کوشش په دې باندې یو چې دغه هلته واما رستورانت کې یو ماشوم ده زیاتره خلک یې د دغه شعرونه راخلي موږ هم کوشش کوو تر څو هغه ماشوم تاسو پیدا کړو او له تاسو باندې شعرونه واورو د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو څنګه مې چې یاده وکړه دا ګلالی ماشوم مو دلته پیدا کړ دا زیاتره وخت دلته په واما کې او ډېر ښایسته شعرونه وړاندې کوي د سره معرفت هم وکړو ځکه دا ډېر وخت زه شعرونه په ټیک ټاک باندې ګورم او د ډېریو ملګرو غوښتنه مو چې د سره تاسو خپرونه وکړي نوم او البورسي ته نه وکړي السلام علیکم وعلیکم نوم مبارک دی نوم لال محمد د کوم ځای د بیسود د بیسود خدای دې خوشحال لره په څه کار باندې بوخت یې چې کار کوي دلته شاعري کوي شاعري کې ښه یعنی بس الله تعالی چې خپل رزق ورکړي په برخه کې یعنی تاسو په شاعري درکړې ده او مکتب ته ځئ که نه ځئ ښه دغه شعر او شاعري سره څومره وخت مینه ده دا بس یو 2 کاله کېږي که په دغه لنډو کې زموږ مینهوالو ته دغه یو څو شعرونه وړاندې کړي ښه وی دا شعر دي ننګرهاریانو ته ډالۍ وي وی بس په لمنو مو داغونه لګي په مونږ به خسې تهمتونه لګي او چا په زړه داسې داغونه راکړو په جوړېدو به یې وختونه لګي ته مو لاسونه په اوږو واچوه په ډېرو خلکو به ورونه لګي که د ننګرهارې زما یارې که د چپلیارې د ټولو پلارې که د کابل ښایسته ګلې لاسونه پورته کوي دوا کوي ودان غواړئ د خره شانه په هوا افغانستان غواړئ ښه صحیح عاجزو ننګرهار خو د چکر ځای دی راشئ وما ته دغسې ښایسته ښایسته ځایونه دي ښایسته ښایسته چې چیشه خوري درته راځي واه ډېره زیاته مننه که په دې تړاو راته ووایې دغه نور ولایتونه میلمانه راځي دوی ستا په لټه کې او هر یو راځي موږ ته وایي شعر وایي زه بیا ورته شعر
که دا راته دلته خو زیاتره وخت ته شعرونه مې دلته کوم میلمه راغلی تر څو افغاني پر ډېر شاعري په سر باندې ډېر پیسې چا درکړي مخکې آفتاب حاجي آفتاب عالم حاجي آفتاب عالم ډېره زیاته مننه آفتاب حاجي خدای دې آباد لره تقریبا څو افغاني درکړي دي 9000 9000 په یو شعر باندې او دا کوم شعر دې ورته وړاندې کړ ها 9000 افغانۍ په یو شعر باندې بېشکه آفتاب عالم درکړي بس آفتاب علم دی خدای سرفراز لري دا نه یوازې دغه شعر د خاطر وکړي بلکې د خاطر وکړي چې د غربت ده ته که ما ته شعر وړاندې کړي چې آفتاب ته دې وړاندې کړی ده او 9000 افغانۍ درکړي دي توتی چې په قفس کې بند چې د چمن ارمان کوي تاب چې مسافر شي د وطن ارمان کوي واه په همدغه یو شعر والا بېشکه خدای دې آباد لره د کوم ولایتونو خلک ډېر دلته راځي ته خو ته یې ډېر چاپلیار لغمان خوست همداسې خوږیاڼیو همداسې ډېر ولایتونه تګو راځي ښه هغه خو ولسوالۍ شوې دا خوست ولایت شو د خوست نه میلمانه زیات راځي ننګرهار ته او کندهار نه راځي هلمند نه کندهاري ژبه دې زده ده مونږ هلته زمونږ پلار مې د هلمند دی ته کندهاري ژبه کې خو دغه هیوادوالو ته ووایي د نور ولایتونو خلکو ته چې ننګرهار ته راشي چکر ووهئ میله وکړئ هماغه ژبه کې هماغه ژبه کې نه ما دلته وخت نورې د څو ژبې زده دي ها نورې څه ژبې زده دي یو پښتو فارسي بس ښه فارسي فارسي کې ورته وړاندې کړه فارسي کې ورته ووایي چې راشي ننګرهار ته چې چکر ووهئ بر ننګرهار بیا ننګرهار خوب است ایجا ننګرهار خوب است ننګرهار از وطن است ایجا بر ننګرهار بر چکر بیا هموطنای عزیز بیاین به ننګرهار موسم خوب شده زما هم ګډه وډه فارسي ده که نه ننګرهار ته راشي او چکر ووهئ د میلو ځای ده کومه ټوکه لري که نه لري ټوکې نه تېر نه ټوکه نه ده ښه یو بل شعر ووایه ښایسته شعر وړاندې کړه او دا سعادت صاحب ته وړاندې کړه چې ډېره خواري کړې ګوره ستا شعر ته په تمه نظر پسې ډېر وګرځېده تر څو دا پیدا کړو به خیر دی که ملنګې ما غریب ما کچکول مې د سرو زرو دی ساده صاحب هر ډله ته نه نیسم چې واچوه ښه صحیح عجیب یو جمپونه یو کمپونه سل جمپونه ډېره زیاته مننه دا بس هغه د شعر مالګی نو هو یو په وروستۍ کې هیوادوال د څه پیغام لري وروستۍ کې څه پیغام لري وروستۍ کې دغه پیغام لرم هیوادوالو ته دا پیغام لرم وروره ګله چې تاسو زمونږ باید تشویق کړئ مونږ یوځي پونه لاړ شو آفرین ته دا شعرونه یعنې چې وایې خپل کورنۍ نفقه پې برابرې هو یعنې که تا ته یو ښه کار برابر شي انشاءالله کې هو ولې کسبونو کې د چی زده دي ها کسبونو کې د چی زده دي کسبونو کې مسترتوب هم راته د چی چې مسترتوبي کولی شي ګاډي کوپي ګاډو ماشاءالله ګوره د کې ډېر کمالات شته د ډېری هیوادوال په ده باندې ټاپه لګوي چې دا شعرونه وی ګرځي که ده ته کوم استاد د کار زمینه برابره کړي او ښه معاش ورکړي انشاءالله مسترتوبي وکړي او د مسترتوبي نه علاوه بل شی د زده دي ها هر شیان مې ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور دې آباد چې وخت دې راکړه ژوندی اوسئ درنو هیوادوالو تاسو را سره دغه نورې برخې وګورئ موږ سره تر پایه پاتې خپرونه ډېره جالبه ده نور ځوانانو سره هم مرکې لرو د ودان افغان درنو لیدونکو هیله مند یم چې د ویډیوګانو څخه هم خوند اخیستی اوسي زما تر څنګ درانورونه ولاړ دي دوی سره هم خبرې کوو السلام علیکم السلام علیکم خوب هستین ساعت خوب بخیر الحمدلله نام مبارک مو نام جلال حمیدی است به شهر ننگرهار دیگه بعد از وقت آمدیم خانه کابل است دیگه آمدیم یک تفریح جای بسیار واقعا از جای از پارک بسیار لذت بردیم و بسیار خاطرات خوش دیگه باید ماندیم بر ما دین مخکې دلته راغلي د غزې هم کتلی شو په کوم وضعیت باندې نه دیگه پیش یک بار آمدیم بسیار وضعیتش خراب بود واقعا حالا آمدیم واقعا از پارک جای بود که واقعا به دیدن می‌رسید ننګرهار ولایت ته په کوم وختونو کې راځئ او دلته خپل خپلوان شته که نه خویشاوندان هم هست خو بعضی وقت تفریح دیگه دو ماه یا سه ماه یک بار حتما میایم حالا هوا چون گرم است قدر زیاد آمدن نمیتونیم خانه از ما کابل است بعض مصروفیت زندگی است و در این خاطر دیگه بعض مشکلات نمیتونیم آمدن ننګرهار ولایت کې کوم ولسوالۍ ته تللی یاست ولسوالۍ قضیات نداشتیم طرف کمی کامه رفتیم او دمی جای نزدیک این طرفا ده گشتیم چکر زدیم دیگه چهار اطراف شهر کابل دیگه همین جلال آباد بس خلاص ننګرهار ولایت ته خو به ډېر راغلي تر اوسه کومه خاطره د ننګرهاریانو څخه لري که نه لري خاطرات زیاد است خو اما کدامش تر براتون بگیم واقعا مردمش مهمان نواز هستن مردمی است که واقعا با فرهنگ هستن مردمی است که با علم هستن هر چی که از این مردم هر قدر میشه همه قدر لذت میبره و هر ولایت ما یک فرهنگ عالی داره هر ولایت ما یک
اناناس خاص خود داره. مردم همه وطن ما خوب است و مردمان نگران ما واقعا بسیار مردمان مانواز بودن. ما چون چند بار آمدیم در ولایت نگران زیاد قدر عزت کردن، بسیار واقعا مهمانوازی کردن. تشکر میکنم از همشون. که دغه ننګرهار ولایت په اړه راته کوم فرهنګ ستاسو کې ډیر زیات خوښیږي؟ والا دیگه زیاتره میوان دوست هستن. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که موږ سره پاتې کېږي خوشحالیږو، ډېر به زیات خوشحاله شو. په دغه وروستیو کې هېوادوال د کومه خاطره لري، ټوکه لري، پیغام لري؟ مهرباني. خاطره ندارم که پیام به جواناست. جوانا باید درد بخونن، تحصیل بکنن، از وطن فرار نکنن. وطن حیثیت مادر داره. وطن چیزی است که باید سر ما حق داره که درس بخونیم، تعلیم بکنیم، یک جای برسیم. وطن باید از جایگاه برسیم. حالا فعلا شرایط آمده است، چیزی خیلی میشه. این روز است تو نیست که همیشه ما کل ما متخاط ماندیم. مشکلات زندگی است. خیر حوصله کنن. جوانا با جوانک پیام دارم، به نشان نبگوید به ورزش و صحتمندی خود کوشش کنن. زیاته مننه. خپل څنګه ورزش کې کنه نام خدا باندې نه خوري خي. شکر الحمدلله. مقدم ورزشکارم هستم و در کابل لشور کابل کلاب هم دارم. شاگردای زیادی دارم و قهرمان آسیا هم هستم. د دوره مسابقات زیاد داشتیم. ماشاءالله دغه شان زمونږ د افغانستان ویاړونه دي. او استاد محترم که په دغه وروستۍ کې راته ووایې موږ ډېری هېوادوالو په پښتو کې وړاندې کړي، که څه هم پښتو او دري زموږ ملي ژبه ده. دغه کوم کډوال چې را روان دي یا زموږ مسافرونه روان دي، دوی ته څه پیغام لري وطن په اړه باندې چې وطن کې څه ستونزې شته که نه؟ باید براتون پښتو هم بگیم یک چیزی که چون از این دري کې وړاندې کړه. خیر مشکل نیست. دمی وطندارای ما خیر وطن ماست. ما آغوش برش همیشه باز داشته باشیم. از تجارای ما، از مردمای سرمایه‌گذار ما باید به ماجرای ما کمی کمک کنه. واقعا در رسانه‌ها می‌بینم خیلی متاثر میشم به وطندارای ما. ډیره زیاته مننه. بخیر باشین. خوشحاله اوسئ درنو هېوادوالو. موږ سره تر پایه پاتې شئ او د خپرونې څخه. درنو هېوادوالو، ننګرهار همیشه بهار چې د علم ادب کور دلته ډېری هېوادوال په دغه موسم کې راځي چکر ته. دغه دوه رونه را سره، درې رونه را سره مخ شو، د دوی سره مصاحبه کوو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. نوم مبارک مو؟ نوم می عبدالله ثاقب د لوګر ولایت اوسیدونکی. د لوګر څنګه لومړی ځل د ننګرهار ته راغلی، مخکې راغلي که د محصلین هستئ؟ نه محصلین هستو. تقریبا شپږ کاله هم دلته تېر کړي دي په ننګرهار ولایت کې. نو اوس هم ستاج دوره ده. ماشاءالله ماشاءالله. که دغه دوره کې راته ووایې ستاسو خو دغلته د محصلي دوره هم تېره شوې، ننګرهار ننګرهاریانو سره وخت تېر شوی، کومې خاطرې ترې نه لرئ نه لرئ؟ خامخا زموږ تقریبا ډېری صنفیان چې وو د ننګرهار ولایت، نو د هغوی څخه خامخا خاطرې، خوشحاله خاطرې هم لرو. داسې خامخا دا ژوند چې داسې وي چې خوښ او دسترخې خاطرې وي په ژوند کې. نو اکثره موږ هغه خوشحاله خاطرې په ذهن کې ساتو. زموږ هېوادوال ته که وړاندې کړي، ځکه موږ خو دا نورې خپرونې رواسئ تر څو هېوادوال ته ښایسته خاطره راټوله کړو، هغه به له تا څخه ورو. د خاطرو د جملې څخه که ووایو نو موږ خپل اکثره وخت د خپلو همصنفیانو سره داسې په تصادفي شکل تللو. اکثره چې ننګرهار کې کورونه لکه چپرهار ته، خوږیاڼو ته، دو ځایو ته یو ناڅاپي به پرې ورتلئ. ناڅاپي به پرې ورتلو. ظلم هم نه کوو. نو خامخا ظلم یې بولی، هر څه یې بولی، خو کیدای شي هغوی خوشحالېدو ځینې نو خوښېدو په دې خبره باندې. نو هلته پسې ولاړو، هغوی ډېر متعجبه کېدل دې څخه. یو ناڅاپي به ورغلو، د هغه نه چې موږ ته قهر شي، د هغوی د مېلمه پالنې څخه موږ ډېر خوشحاله کېدلو، ځکه چې هغوی به موږ سره ډېر داسې په خوږه لهجه خبرې کولې، ډېرې مېلمه پالنه به یې کوله. واقعا یو ښې خاطرې ورڅخه. بیا ستاسو ولایت ننګرهاري همدغه محصلین ځوانان درځي که نه درځي، همدغه د پوهنتون دورې تر اوسه خو یا دعوت هم ورته کړی یا ځان سره چې کوم وخت یې ځئ ځان سره موړي څو ملګري؟ زموږ ځینې ملګرو چې دې وعدې کړي دي راځو، خو تر اوسه داسې راغلي نه دي. ژوند مصروفه ده، ګیله ترې نه مه کوه. بلکل داسې ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. قاري صاحب محترم رامخته شه که نه؟ ستاسو نام مبارک؟ نوم عصمت الله ده د لوګر ولایت. ماشاءالله لوګر ولایت. تاسو دواړه بیا خپلو کې سره څه کوئ؟ موږ بل سره انډیوالان یو چې کلیوال غوندې راځو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو په کومه دوره کې د محصلۍ؟ زه سټاژ کوم دلته. سټاژ کوئ. څنګه د ننګرهار کې دغه کوم موسم سره ستا خپله لګېږي؟ ولا لګېږي، خو اوس اوله ګرمه سوې ده، اوس یې خوند تللی زه. ننګرهار کې دا څومره وخت کېږي چې تا هلته پاتې؟ زه اوس دغه څو میاشتې کې راغلی، نوی راغلی یم. او دغه د واما رستورانت په اړه دې ونه وایي چې دغه ساحه څنګه ده او کوم کوم وخت کې ورته راځئ؟ دلته کله کله چکر لپاره راځو، مازدیګر وخت شي یا شپې شي. دا اوس لوګر په ساته تقریبا د ننګرهار په ساته مشهور ځای ده که نه، دلته خلک ورته راځي، بیروبار لري. خپل ولایت خلکو ته هم تر اوسه دعوت ورکړی چې ننګرهار کې راشي دغه ځای ته وګرځېږئ؟ یاره ډېر ډېر که دغه خپل د محصلۍ په دوره کې راته ووایي
دې کې به خاطرې تېرې شوي اوسي جالب خاطرې مو اوسي ټوکې مو اوسي مهرباني دغه د مکتب دوره او د محاصرې دوره بیا دا ډېره شوخي په تېر کې یو ورور ویله چې زموږ یو صنفیان اوبه اچولې چې یو وخت شو دې وخت کې مدیر صاحب رانته او په مدیر صاحب اوبه اچولې یعنې د پوهنتون هم داسې شوخې دورې اوسي عصري دورې خو ډېرې خاطرې دي خو ما ذهن ته اوس خاص نه راځي چې کوم ووایم درته خدای دې خوشحال لره ستاسو نام مبارک نوم مې بابرزی دی د کابل ولایت څخه تاسو هم دلته ننګرهار پوهنتون کې یاستئ او موږ سټاژ کوو ما او دا قاري صاحب یو دوره کې یو خدای مو خوشحال لره په وروستۍ کې دغه د ټولو په تړاو باندې که ته یو پیغام وړاندې کړې هېوادوال ته خصوصا هغه غرونه چې د ګاونډي هېواد څخه په زور او جبر سره لېږل شوي دي او خپل خوږ وطن ته راځي نو هغوی ته داسې وایي چې هلته هم هسې حالت خراب دي نو دلته دې راسې یو اوس خو د امنیت هم شته ده نور کارونه هم برابرېږي انشاءالله دا دولت به هم انشاءالله ثبات پیدا کړي نو را دي چې همدلته دې کار کړي همدلته دې وطن ته خدمت وکړي نور خو هسې نه هم هغه لارې پرې بندې دي نو ډېره زیاته مننه وی په ما دې وکړه په تا دې وشه واړه دې مړه شه او لوی دې وواړه خیرونه زموږ کوم هېوادوال چې را روان دي ښه راغلاس ورته وایو خپل کور ته د راشي ښه راغلاس ورته وایو هېڅ تشویش مه کوئ الحمدلله دغه شان ګلالي ځوانان په زده کړو باندې بوخت دي ډېری هېوادوالو ته د کار زمینه پیدا شوې ده درنو هېوادوالو مونږ سره تر پایه پاتې شئ او دغې خپرونې څخه خوند واخلئ سعادت صاحب خبره وکړه ښه درنو هېوادوالو څنګه مې چې وویلې خپل وطن ګل وطن موږ او ستاسو سینې پراخې دي ښه راغلاس ورته وایي په خپل وطن کې عزت ده درنو هېوادوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه په جلال آباد ښار واما کانټینټل کې هیله مند یم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي زموږ د دغې خپرونې پیغام دا و چې هغه هېوادوال راستانه کېږي ډاډر زړه باندې راشي او تاسو د هېوادوالو پیغامونه واورېده زه جاوید اظهرتي او ما سره حمایت الله سادات د تاسو په درانه حضور کې اجازت غواړو چې ته اوسئ ښاد آباد او سوکاله اوسئ د یو تلپاتې او سوکاله افغانستان په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته